د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی او هغه وایي د یو بل وژل کومه ګټه نه لري او دا بریا هم ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي جګړه د حل لاره نشي کېدلی. غواړم چې له طالبانو سره د نږدې نه خبرې ترسره کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرغه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نشو ورکولی، دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. احمد مسعود ادعا کړې چې طالبان د توکمیزو لږیو کې حقونه تر پښو لاندې کوي او په خبره یې غواړي ټول له یو شان حقونو برخمن واوسي. خو طالبان ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو توکمونو ته حق ورکړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.